ښاغلي صدر او سردار اشرف صاحب ستاسو د ټولو په اجازه اول یو دوه شعره راځئ چې بیا سو سره خپل هغسې راځئ چې بیا سو سره خپل هغسې جوړ کړو رنګین غوندې محفل هغسې راځئ چې بیا سو سره خپل هغسې جوړ کړو رنګین غوندې محفل هغسې پر ویجاړ غولي مې نن بېرته اشنا جوړ کړئ د مینې ششمهل هغسې او شعر دی مطلب دی چې د غره رنګه ورته ځان ونیسو چې د غره رنګه ورته ځان ونیسو مخه به هله د طوفان ونیسو چې د غره رنګه ورته ځان ونیسو مخه به هله د طوفان ونیسو که نفرتونه کړو له منځه ایسته که نفرتونه کړو له منځه ایسته ظالم به ډېر زر تر ګریوان ونیسو که نفرتونه کړو له منځه ایسته ظالم به ډېر زر تر ګریوان ونیسو بلکې د مینې مشالونه واړه بلکې د مینې مشالونه واړه چې په رڼا یې ټول جهان ونیسو بلکې د مینې مشالونه واړه چې په رڼا یې ټول جهان ونیسو او کړي به په خپله د خپل ځان ملامت کې به په خپله د خپل ځان ملامت په منطقي دلیل که خان ونیسو کې به په خپله د خپل ځان ملامت په منطقي دلیل که خان ونیسو او شعر دی چې مشغله یې خونریزي وي مدام چې مشغله یې خونریزي وي مدام راځئ چې هغه قاتلان ونیسو او ځي به پر مخ دا قافله سیده ځي به پر مخ دا قافله سیده چې خود غرضه د کاروان ونیسو ډېره مننه ډېره مننه نور محمد شاه صاحب موږ تاسې څنګه کولی شو چې ادب دنیا